السلام علیکم عزتمندو پښتنو اتورمان تاسو ته هرکلی وی د دې خوږ وطن او یا کاله وشي چې دا آزاد شوی دی هر کال 15 کاله یو کس راځي او دغه پټ پټونه مو سره هر کال کېږي 15 کاله او بس په اقتدار کې تباهي کوي او بس بیا ځي د دې خوږ وطن او یا کاله وشو چې دا آزاد شوی دی په دې اویا کاله کې زمونږ نیمه روټۍ پوره نه شوه سیاسي خلک په اقتدار پسې منډې وهي او زمونږ د پاکستان او د پښتونخوا عام ولس په نیمه روټۍ پسې لیوال دي هغه سفید پوش خلک هغه غریب ولس به اوس سوال ته کښېني چې ډېر عزتمند و ډېر درانه و ډېر خواږه و د هغه د عزتونو سبا اوس لوبې کېږي اوس په قطار کې ودرېږي په پنجاب کې تروړه په 1400 ده په پښتونخوا کې په 3250 ده هلته پې 2 کېږي پښتونخوا کې پې یوه کېږي چې د دې ولس په آخر کېږي څه هر سړی راځي 15 کاله پوره کوي په اقتدار کې تباهي کوي بس خپل خپلوان نه تاویږي د ولس ورسره څه غم نشته وروره ته پارک هم جوړې پارک ته لا ضرورت نشته په خېټه روټۍ غواړي پارک نه غواړي چې خېټه مړۍ وروره پارک به کېږي د جیل دیوالونو ته به ټایل هم کېږي خو دلته زما بچی لوږی دی او په قطار کې ولاړ دی هغه د ورو هغه تروړه ورته نه میلاویږي چې څونه سټیټ مونږ ګوري ریاست مونږ ګوري پکار ده چې دونه وکړي نور خو ولې هم نشو کولی پکار خو په خېټه خو موړ وساتو په پنجاب کې په 1400 او په پښتونخوا کې په 3250 تروړه ده او هغه به هم لزغېږي هله به تاسو ته میلاویږي نو سټیټ ته ګزارش کوم چې باید په پښتنو لږ رحم وکړي بمونو وهلي سیلابونو وهلي پکار ده چې موږ د دې ولس سره ودرېږو او چې دونه وکړو چې بچي ماړه وساتو